پښتانه متل کوي چې رښتیا راځي کلی به دروغو وران کړی وي. پرون شپه په چمن کې او شاوخوا نږدې علاقو کې د ځینې خلکو د فیسبوک پوسټو او د واتساپ د ګروپانو خبرونو خلک ډېر زیات په تشویش کې واچول. خلکو خبرونه ورکړل، ناست په ډېرې لرې ځایو کې وله، خو د چمن اړوند خبرونه ورکړل چې په چمن کې ټول کورونه په خالي کړل. له هغه لامل و چې په چمن کې د ډېر خلک زیات ورسره په تشویش کې سوله او ډېر زیات خلک د دې له امله په دې وجه باندې خوب تر سهاره پورې نه دی کړی چې خلکو دا خبرونه ورکوله چې اوس جنګ کېږي، اوس جنګ کېږي، اوس جنګ کېږي، اوس جنګ کېږي. که څه هم خلک 4-5 ورځې مخکې د شپې بیرېدلي وه چې جنګ سوی او خلکو خپل کورونه پرېښول، خو پرون مخصن د دوی دغه بې ځایه خبرو چې هېڅ نه یې سر درلودې نه یې پښې درلودې، دغه خبرو خلک ډېر زیات ستړي کړله. ان تر دې چې یو کس دا راته وویله چې د چمن په ګلداره باغچه کې ویلې چې زموږ د کور مخ ته ډېر انسانان داسې وو چې خواران پر پښو باندې روان وو، زنانې ورسره وې، ماشومان په دغه نیمه شپه په دغه یخ کې روان وله. تاسې ته څه میلاو شوله دوستانو؟ هغه کسان چې هغوی دغه خبرونه نشرول هغه خو پرېږده، دغه اوس په قطر کې مذاکرات شروع دي، دواړه لوري د پاکستان او د افغانستان هیاتان سره ناستې خبرې سره کوي. هلته مذاکرات شروع دي، هیڅ باوري سرچینې هیڅ خبره نه ده کړې، خو زموږ دلته په سیمه کې چې کوم واتساپ ګروپان یا چینلان چلیږي هغوی بیا ګسه مایده وکړله، سره 6 اکتوبر د دې اتفاق سره ورکړی و او قطر یې ضمانت ورکړی و. داسې معلومیږي ګسه د دې د خبره چې ماښام هلته دواړه سره ناست وو، ګډه په یو هوټل کې ښه ډوډۍ سره خوري او ترتیب ټول په برابر وي. خدای دې وکړي چې دوی یو هوکړې ته سره ورسېږي، خو دغه هوکړه که د باوري سرچینو څخه ترلاسه شي نو به بیا ډېر ښه خوند وکړي. دا چې هسې مازې یو چا د یو چا څخه خبره اورېدلې نه وي، بلکې مازې غواړي چې د خپل واتساپ چینل یا د خپل واتساپ ګروپ یا د فیسبوک پاڼه یا ایډي یو شی مازې لایک و کمنټ و فالوورز و بل شی په برابر کړي. د هغه لپاره که څوک غواړي چې هېڅ مازې هغه توند خبر یا په بله معنا بریکینګ نیوز و خلکو ته ورکوي داسې خبر چې هغه هېڅ حقیقت هم نه لري، نو زما په فکر که چیرې دا کار دلته چې ډېر ځوانان په دې باندې اخته دي یا ډېر ځوانان ورته راغلي دي، که د دې کار څخه لاس واخلي خدای به دوی ته اجرونه ورکړي، ځکه د دغه کار د غومره زیات لوی لوی مشکلات هم دي. یوه بله خبره دا ده په ډېرې بخښنې سره هغه ځوانان یا هغه کسان چې لکه زموږ په تېر چمن په پرلت کې شروع په هغه کې ډېر انسانان راولاړ شول، خپل واتساپ چینلان یې جوړ کړل، خپل واتساپ ګروپان یې جوړ کړل، نو باید چې د هر ځای څخه به خبر پیدا کړي، هېڅ خبر به کې اچوي د لندن و د امریکې و د یوروپ و د اشیا و د جاپان خبرونه کې اچول، بس نه یې سر کاتی نه یې پښې کتلې چې بس هېڅ خبره د چینل راورسوي، چینل څخه به خلکو نشراوي بس بالا د ایم خبریال شو، بس ول دی واتساپ چینل چې دی هغه لري. دوستان که چیرې تاسې همدغسې یاست، خالي چینل لرئ، واتساپ ګروپ لرئ او په دې باندې غواړئ فلانکی نیوز فلانکی نیوز فلانکی نیوز، لطفا له دغه څخه لاس واخلئ او هېڅ خلک په تشویش کې مه اچوئ، ځکه چې د خبر حقیقت معلوم نه وي. تا له خبر رایست د یو بل کس څخه ما پوښتنه وکړله، هغه مې ظالم زوی ویله د افغانستان وزیر دفاع و دغه ته امر کړی چې بس بالا پر روان س. ما په واتساپ کې برته پوښتنه دې وکړله په میسج کې وم تا ته چا وویل یا سرچینه یې شی وایي دلته په یو چینل کې نشر شوي و 2,000,000 فالوورز و دغه چینل، نو ښه باوري سرچینه چینل ول. نو لطفا دوستانو که تاسې چیرې خبریالان نه یاست په یو په بل نامه باندې چینلان چلوئ، لطفا له راشي څخه لاس واخلئ او دا کار مه کوئ، ځکه ستاسې یو وړوکی میسج د ډېرو انسانانو د ژوند سره لوبې دي. جرم نه